د طالبانو وزیر وایي کرزی عبدالله او مسلم یار لوی جنایتکاران دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنیفي په یو ویډیو پیغام کې وایي چې حامد کرزی عبدالله او فضل هادي مسلم یار په افغانستان کې له لوی جنایتکارانو څخه دي، خو دا چې اوس امارت اسلامي عمومي عفو اعلان کړی دوی ته هیڅ نه وایي. دغه خبرې ښاغلي حنیفي په مزار شریف کې په یو غونډه کې تر پوښتلو وروسته وکړې. نوموړي همدارنګه وویل چې دغو دریو چارواکو سترې پانګونې کړي. زه پوښتنه کوم چې دوی دغه مال له کومه او څنګه لاسته راوړ؟ حامد کرزی عبدالله او مسلم یار هغه مشهورې څیرې دي چې په تیر 20 کلن دور کې داخل او خارج کې ډیر ملګري او پلویان پیدا کړي. دا چې د نظام سقوط په وروستۍ کې چا څومره او څنګه ونډه لرله بیله موضوع ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې خبرې لیدل کیږي او خلک د دوی په اړه د نظر بندۍ خبرې کوي، داسې ښکاري چې رښتیا دي. ویل کیږي چې دغو سیاسي څیرو څو ځله هڅه کړې چې افغانستان ترک کړي، خو د طالبانو له جدي برخورد سره مخ شوي دي او ورته په داخل کې د پاتې کېدو خبره شوې. طالبانو راتګ په لومړي کې د کرزي عبدالله په اړه ویل کېده چې ساتونکي خالي لاس کړل شوي او دولتي امکانات ترې اخیستل شوي دي، خو رسمي ادرسونو په دې اړه څه نه دي خپاره کړي.